سلامونه، ستړي مشئ. د سولې خبرو اړوند د حکومت مذاکره کوونکي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي د افغانستان دولت پلاوي به نن د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر پریکړه خبرې وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کچه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان فواد امان ویلي اوس مهال د طالبانو تاوتریخوالي په لوړه کچه کې دی. د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت په عنوان په دوبۍ کې یوه نړیواله سوداګریزه ناسته پیل شوه. د مالي سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. هندي چارواکي وایي له افغانستان څخه وروستی برمته شوی کس هیواد ته ستون شو. هندي رسنۍ ویلي چې مانتو سینګ یو له هغو 7 هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شوی و او چارواکي اټکل کوي چې سږکال به د جلغوزي حاصلات 25% پورته وي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو د ځنګلونو د احیا لپاره ارزونه هم روانه ده.